په دې فاونډیشن کې یو څو ډېرې مهمې خبرې دي چې ما غوښتل تاسو سره شریک کړم. صحت په اړه زموږ په افغانستان کې صحت په اړه هغه امکانات ډېر زیات کم دي، خصوصا هغه ځایونو کې چې چېرته زه راغلی شوم په ننګرهار جلال آباد کې. زما اوس هم یاد شي مور مې د خدای وبخښي 3-4 کاله مخکې کرونا و او شپې 4 بجې وې، نو غوښتل مې چې هغې سره راشم اسپتال ته یوسم. چې زه اسپتال ته رالم او د اسپتال حالت مې ولیدل، په خدای ډېر مې زړه بد شو او ما مې دلته ورو ناوان مریض شي و خدای خبره د دوی علاج به څنګه شي، نو ډېر زیات خفه شوم په هغې وخت کې او هلته ما ځان سره یو وعده وکړه چې خدای پاک که وس راکړه زه به انشاءالله کوشش کوم نه یوازې په خپل ننګرهار کې په هر ولایت کې یو داسې روغتونی وي چې هلته د خلکو صحیح علاج وشي. او بله مهمه خبره تعلیم ده. تعلیم زما په نظر که موږ غواړو چې د نورو نړۍ سره په میدان کې ودرېږو، یوازینی نه کرکټ دی نه بل دی، خو تعلیم یوازینی دی چې هغه د موږ هېواد د ځمکې نه اسمان ته رسوي. خو په هېواد کې تعلیم لپاره هغه سهولتونه نشته. څومره هم چې زموږ دا نوي ځوانان دي که موږ اوس ونه کړو نو زموږ د راروان 20 کاله 15 کاله ځوانان چې څومره هم تعلیم برخه کې دي هغه مخکې نشي تللی. زموږ هېواد 20 کاله 15 کاله نور وروسته ځي، هغه یوازینی علت د تعلیم دی. نو په دې باندې موږ ډېر زیات فوکس کړی چې هغه خلک هغه هېوادوال چې وس نه لري تعلیم ته مخکې یوسي. وطن کې ډېر مجربتونه دي، ډېر مشکلات دي، خلکو ته د 3 وخته ډوډۍ نه رسي، خو هغوی بیا تعلیم په اړه چې دی دومره سوچ هم نشي کولی. نو زما هدف په دې فاونډیشن کې دا دی چې باید افغانستان څومره هم چې نوی نسل دی هغوی په ذهن کې دا ډېر زیات دي چې زه چې غټېږم زه باید تعلیم ترسره کړم. ځکه د کرکټ افغانستان ته یو ښه امیج ورکړی، خو بیا هم په موږ خلکو سره نور هم تعلیم په برخه کې باید موږ ډېر زیات کار وکړو. ډېر کار په کار هم دی، موږ ټولو هېوادوالو. بله مهمه خبره بدبختانه مو ورته ووایم چې زموږ هېواد کې ډېر مشکلات راځي، کله زلزلې راشي، کله سیلابونه راشي، هېوادوال هم د یو غم هېر کړی دی چې بل غم به راشي. نو په خدای شکر موږ چې هر چېرته موږ مسابقې کړي ډېر زیات خفه کېږو چې